السلام علیکم خواږه دوستانو، دلته زما سره یو لیست دی. په دې لیست کې محصولات دي او فروشنده او داسې نور عنوانونه دي. زه غواړم چې دې محصولاتو یا دلته که جنس یا محصولات یا محصول هر څه شی چې وي، زه غواړم چې دا جمع کړمه. اما څنګه جمع کړم؟ زه غواړم چې آیس کریم جلا جمع شي، بیا د هغې نه بعد چې کوم بل پروډکټ راځي، بل محصول راځي لکه کیک لالایي، دا را جمع شي، او همداسې که نور محصولات وي لکه آب انار، هغه ځان ته جلا جمع شي. بغیر د دې نه چې کوم فارموله پکې وکاروم، نو د دې دپاره څه پکار دي؟ اول ځم هوم ته، په هوم کې سورټ A to Z، دا سورټ A to Z دا وهم، نو دا به دلته دغه آیس کریم او دا کوم محصولات چې دي دا به ټول د الفبا په حروفو په ترتیب باندې اول او دوهم راولي. لکه اول آیس کریم دی، بیا انار ده، بیا ورپسې بسکیټ او داسې نور شیان. بعد د دې چې دا ترتیب جوړ شو، بیا ځمه ډیټا مینو ته، د باندې کلیک کوم، او بیا راځم دلته د آوټلاین د باندې کلیک کوم، دلته سب ټوټل، د سب ټوټل باندې کلیک کوم، نو داسې یو فورم ماته خلاص شو. دلته ماته اول څه وایي؟ at each change in، یعنې څه کې تغییر راشي چې هغې نه بعد موږ هغه څه شی وکړو، هغه جمع کړو، یا هغه دلته چې کوم فنکشن ورته ښه وي هغه تطبیق کړي. نو دلته زما دلته محصول راخلمه، یعنې محصول دا آیس کریم دی، دا به جمع کوي تر هغه پورې چې څه آب انار راځي، نو آیس کریم به جلا جمع شي، بیا به ورپسې آب انار. ښه، کاونټ دلته چې دی کوم فنکشن موږ کاروو؟ موږ غواړو چې سم، یعنې جمع یې کړو. ښه، په څه باندې څه شی جمع کړو؟ دلته به زه فروشات وهم. تاسو کولی شئ بل شی جمع کړئ لکه فرمایش یا مقدار، خو زه دلته نه فروشات د اوس لپاره نیسم. بیا د دې نه بعد بیا څه کومه؟ اوکې وهم. نو اوس زه ګورمه چې آیس کریم چېرته خلاصیږي. د آیس کریم خانه دلته خلاصیږي، دلته زه به دا خانه لږ ازاده کړم، نو دا یې دلته جمع کړي دي. صحیح دی؟ همدا ډول داسې آب انار ته ځمه، آب انار یې هم دلته جمع کړي. په دې ترتیب باندې دا هر یو جنس یا محصول جلا جلا جمع کړی دی. خو که تاسو ته دا څه مشکل وي پیدا کول یې غواړئ، فشرده خلاصه یې پیدا کوئ، نو دلته تاسو وګورئ یو دوه درې عددونه پیدا شول. تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، آیس کریم جلا دلته لیکل شوي، آب انار دلته، بسکیټ دلته او کیک لایي دلته. همداسې که درېیم ووهئ هغه به بېرته ځي، او که اول ووهئ دا به ټوټل هر شی څومره چې دي هغه به ټول یو ځای جمع کړي وي. نو په دې چې د درس نامه سب ټوټل زده کړی وي، مننه.